د لومړي تمرین لپاره باید خپل حالات داسې ونیسي. تاسو باید په آرامه او په مستقیمه توګه ودرېږئ او مخ دیوال ته واړوئ. اوس د لومړي تمرین د پیل لپاره باید د خپلو لاسونو ګوټې سره یو ځای کړئ، بیا لاسونو ورو ورو پورته د چت خواته یوسئ او خپل بدن همداسې پورته کش کړئ. کله چې دا کوي نو باید د پښو پر ګوتو ودرېږئ، یعنی ستاسو پښې به له زمې کې پورته شي او پښې به هوا کې وي. د دې تمرین 10 تکرارونه وکړئ. خپل بدن تر هغه چې امکان ولري پورته وغځوئ او بیا ورو ورو آرام کړئ. د دوهم تمرین لپاره تاسو باید د تمرین کولو چټي یا د فرش چټي وکاروئ لکه دا. تاسو باید په آرامي سره په فرش باندې ودرېږئ. بیا ورو ورو خپل زنګونونه نه خورئ. لکه څنګه چې په ویډیو کې ښودل شوي او د خپل بدن منځنۍ برخه په دې ډول پورته کړئ. دا حالت د 10 ثانیو لپاره ونیسئ. تاسو به په خپل ختمه لا کې یو ډول درد احساس کوئ. دا به ستاسو د ملا د عضلاتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. دا یو ډېر ښه تمرین دی او د بټاک لفټ یا د حوصلې د لفټ تمرین په نوم پیژندل کیږي. د دریم تمرین لپاره بیا باید چټي وکاروئ. تو باید په دې ډول په خپل معدې باندې وتیزي. کله چې تاسو دا تمرین پیل کوئ، تاسو باید لومړی هڅه وکړئ چې خپل بدن په دې ډول پورته کړئ. کله چې تاسو دا حالت ونیسئ نو دا تمرین د پیشو او اوښ تمرین په نوم یادیږي. په دې تمرین کې تاسو باید خپل بدن پورته داسې تاو کړئ لکه څنګه چې ژوره ساه اخلئ، او کله چې ساه خوشې کو باید خپل بدن د زمیخي خواته داسې تاو کړئ. دا تمرین د پیشو او اوښ تمرین په نوم پیژندل کیږي او دا د ملا د نرمښت د زیاتولو لپاره یو ډیر ښه تمرین دی. تاسو باید د دې تمرین 10 ځله تکرار وکړئ تر څو غوره پایله ترلاسه کړئ. د بل تمرین لپاره چې د مار د حالت په نوم یادیږي، تاسو باید هڅه کوئ چې د خپل بدن پورته نیمایي داسې پورته کړئ چې څنګلای مو سمې وي. که چیرې تاسو د بدن پورته کولو پر مهال درد احساس کړئ نو یو بل اسانه لاره دا ده چې یوازې تر هغه وخت خپل بدن پورته کړئ چې څنګلې مو له زمې ته ولګېږي. کله چې دا ډول تمرین وکړئ نو ستاسو پر شا به لږ فشار راځي او تاسو به ځان ډیر آرام احساس کړئ. خو دا مشوره ورکول کیږي چې له وخت سره باید هڅه کوئ چې خپلې څنګلې پوره سمې کړئ څو د بدن ټول پورته نیمایي له ځمکې پورته شي. دا یو ډېر ښه تمرین دی چې د شا عضلې قوي کوي او د ملا د نرم هډ زیاتولو لپاره هم ګټور دی. د بل تمرین لپاره بیا باید همداسې پر میټ خپل ځای ونیسئ او خپله ښی لاس پورته هوا ته او چپه پښه هم پورته هوا ته کړئ. تاسو باید دا حالت د 10 ثانیو لپاره ونیسئ او د لاسونو او پښو د بدیل حرکت سره تاسو باید دا تمرینونه د خپل چپ لاس او ښې پزې په پورته کولو سره ترسره کړئ او تاسو ښي لاس تاسو د چپې پښې سره. دا ستاسو د حوصلې د عضلاتو د پیاوړتیا لپاره، ستاسو د ملا، ستاسو د غاړې او همدارنګه د لاسونو لپاره یو ډېر ښه تمرین دی. د راتلونکي تمرین لپاره تاسو باید بیا د فرش په چت باندې په دې ډول خپل موقف ونیسئ. د خپلو ګوتو قلف د شا شاته داسې ونیسئ او بیا هڅه کوئ چې د خپل بدن پورته نیمای برخه پورته کړئ. تاسو باید هڅه وکړئ چې مستقیم مقابل دیوال ته وګورئ. بیا باید خپلې دواړه پښې یو په بل پسې پورته کړئ او د 5 تر 8 ثانیو پورې یې په هوا کې ونیسئ. دا تمرین دواړو خواو ته وکړئ او کله چې آرام احساس کو نو کولی شئ دواړه پښې یو ځای هم پورته کړئ او د پښو دا حالت 10 ثانیې وساتئ. دا تمرین د بدن د آرامي او انعطاف لپاره ګټور دی، نو هڅه کوئ چې دا تمرین په دواړو خواو کې په آرامي او تدریج سره ترسره کړئ. کله چې تاسو آرام یاست نو هڅه وکړئ چې دا د خپلو دواړو لاسونو او دواړو پیغو سره یو ځای ترسره کړئ. ستاسو بدن به په دې ډول وخوځېږي. دا حالت 10 ثانیو لپاره ونیسئ. د دې تمرین 10 تکرارونه هم وکړئ. دا ستاسو د ملا د انعطاف او ځواک د زیاتولو لپاره یو ډېر ښه تمرین دی. هیله ده چې دا تمرینونه به ګټور ومومي. د ساده کورني تمرینونه دي چې تاسو یې د خپل کور په آرامۍ یا حتی په هوټل کې ترسره کولی شئ. دا ساده تمرینونه دي
دی به په سختۍ سره 10 دقیقې وخت ونیسي او ډېرې تمرینونه تاسو باید 10 تکرارونه وګورئ او د 10 ثانیو لپاره په موقف کې ونیسي. په هر صورت که چیرې کوم درد یا کوم ستونزه وي تاسو باید خامخا خپل ډاکټر وګورئ یا تاسو باید د روزل شوي فزیوتراپیست سره مشوره وکړئ او بیا یوازې تاسو باید دا تمرینونه ترسره کړئ. په نرمال ډول ټول صحتمند اشخاص یا هغه خلک چې درد لري کولی شي دا تمرینونه په اسانۍ سره ترسره کړي. خو که د دې تمرینونو خو وروسته هر ډول درد زیات شي نو تاسو باید خامخا خپل ډاکټر یا معالج ارتوپيډیک جراح ته مراجعه وکړئ. مننه.